السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ما ډېر تقریبا زه به وایم چې یاره د 10-12 پورې ویډیوګانې چې ما کومې وکړې هغه د جانچ پړتال په حواله باندې د 81 په حواله باندې کوم چې نوي اپډیټ شو، چاته پیسې میلاو شوې، پیسې چاته میلاو نه شوې، چاته کوم میسج راغی. تر اوسه پورې ډېر ملګري په وټساپ باندې لګیا دي، دومره بې قابو ملګري چې ما وټساپ پوره نه کړی شو چې یاره زه ټولو ته جواب ورکړم. خو لګیا یم، خپل کوشش روان دی. لکه مثال په طور زه لکه په یو سري ما دا نه چې یاره زما سره دومره زه مشهور شوم چې ما سره اسسټنټان دي او ما سره یو څه دي، ما سره سیکیورټیان دي او دا قصې دي، او ما سره چې یاره زه هغو ته دا په حواله کړم چې یاره تاسو وټساپ کې دا میسجونه کوئ. نو او میسجونه د وټساپ چې کوم میسجونه دي ټول کم میسجونه دي یاره وایي موږ ته د 81 نه واپس میسج رانغی. موږ ته یو میسج راغی، ډېر ملګري موږ ته یو میسج راغی چې یاره تاسو اهل یې، خو واپسي میسج رانغی. نو هغه ملګرو دپاره دا ویډیو د کم ملګرو ته ما تاسو لا ولولي چې یاره کم چې اهل دي هغه چې په کوم ځای کې ستاسو نږدې ځای وي، لکه مثال په طور زموږ په خواوشا علاقه کې چې کوم دی سرکاري سکولونه ورکړي چې یاره خو یو منتخب سکول دی چې یاره تاسو هلته لاړ شئ خپلې پیسې واخلئ. نو اوس پکې ډېر ملګري داسې چې لاړ شي او بیا راشي او یاره موږ ته میسج هم راغلی خو پیسې رانه کړي. نو ملګرو دا د میسج خبره نه ده چې یاره تا ته لازمي میسج راغی. ما ټولو ملګرو ته ویلي چې یاره تاسو لاړ شئ خپل کارت چیک اپ وکړئ چې یاره دې کارت ته پیسې ختې دي که نه دي. نو بغیر د میسج نه به کوم اکثر کارت ته پیسې ختي او هغو ته پیسې میلاو شي. مثال په طور لکه یو زه یم ما 81 ته میسج کړلی خو ما ته واپس میسج چې کوم راغلی چې یاره تا به موږ خبر کړو یا ته اهل یې، چې لکه مثال په طور زه اهل یم او ما دوباره میسج رانغی چې یاره ته پیسې واخله وصول کا. نو د هغې په دوران کې چې کله زم دغه ته لاړ شم مثال په طور باندې لکه د کوم سکول چې دی وغیره دغې ته لاړم او ما ته یې ووایي چې یاره ته زه ورته خپل کارډ ورکړم چې یاره دې کې پیسې چیک کړه. نو اکثر پکې داسې وشي چې د میسج نه مخکې ورته پیسې ختي او هغه ورته پیسې ورکړي. نو ټولو ته ما دا وی خبره اوږدو نه، راځو جانچ پړتال ورپسې هغو خبره کوو. هغه ملګري کوم چې اهل دي هغو ته دوباره میسج نه دی راغلی چې یاره تاسو پیسې وصول کړئ. د میسج انتظار مه کوئ ملګرو، تاسو ته ما لا ویلي چې د میسج انتظار مه کوئ، سلسله لا روانه ده. لاړ شئ خپل کارت چیک اپ وکړئ. کوم چې نږدې سکولونه مثال په طور زموږ په علاقه کې یو سکول دی د راحت کوټ سکول په زه وایم وغیره چې دی ورکړلی چې هلته کې پیسې ورکوي. نو چې د چا کارت ته ختي هغو ته پیسې میلاویږي. نو هغه ملګري چې دي هغه انتظار مه کوئ. بل خبره د جانچ پړتال ولا د جانچ پړتال ورم د نن سلسله شروع شوه، د نن نه بلکې زه به وایم چې 3 ورځې وشوې چې سلسله شروع شوه چې اوس میسجونه راځي چې یاره تاسو لاړ شئ او پیسې وصول کړئ. نو داسې کار کوئ چې یاره د میسج انتظار مه کوئ. جانچ پړتال ولته مو وایم صرف زه خپل کارت چیک اپ کوو چې یاره دې کې پیسې شته نشته. نو صرف زه خپلې پیسې چیک اپ کوو چې یاره دې ته پیسې ختي دي که نه دي. نو چې پیسې ختي بس ملګرو له ورکوي، چې پیسې نه ختي نو ټولو دغه ملګرو ته مې خواست چې یاره د میسج انتظارونه مه کوئ، خو بس لاړ شئ خپل کارت چیک اپ وکړئ چې یاره پیسې ورته ختي دي که نه دي ختي ورته. نو چې د کوم ملګرو ته پیسې مثال په طور کارت ته ختي نو هغه د میسج نه مخکې ورته هم پیسې حواله کوي، پیسې ورته ورکوي. نو ډېر ملګري وایي ته بې ځان مشورې نه، هغو ته هم ستاسو تربیت وران شوی دی. یو خو لکه داسې چې که نه زه خو لکه مثال په طور ما خو په خپل وطن ما میسج کړلی په پاکستان کې چې څوک هم دی، زه یم که پنجابی دی که پښتون دی، په خپله تاسو سوچ وکړئ چې هر سړي ورته میسج کړلی. نو ما ورته هم کړلی، نو ما ته پکې څه پیدا نشته چې یاره او بل دا چې د فیسبوک نه ما له څه پیدا راشي، لکه د فیسبوک نه خو پیسې هم نه راځي چې ما له پیسې راشي. خو زه خو د دغې دپاره لګیا یم چې یاره یو ملګري ته پیدا ورسي. مثال په طور زما د خبره باندې هغه عمل وکړي، مثال خبره کوم او لاړ شي او هغه داسې کار وکړي چې یاره هغه ته میسج راغلی چې هغه اهل دی او بل میسج ورته لاندې راغلی او هغه لاړ او د ده کارت ته پیسې ختي او دا پیسې د وصول کړي زما په دې خبره باندې دا ورته ورسېده، دا یې واورېده. نو دې نه بله غوره خبره نشته. کوشش زموږ دا دی چې یاره څه عوامو ته پیدا څه ورسوو. نو مهرباني وکړئ یاره چې دا پالتو پروپیګنډې یاره دا مه کوئ چې یاره په 81 ته دې ځان مشهور کړو. دا جلدي کې د مشهورتیا هېڅ نشته، خو دا یو خبره ده بس ما وکړه. او څوک چې زما نه نفرت کوي زما پیج انلایک کوي هغو باندې زه نه خفه کېږم. ټیک ته ملګرو، او چې څوک زما سره مینه لري، زما خبرې خوښوي، زما پیج خوښوي، نو بس د هغو دپاره دا ویډیوګانې زه جوړوم که نه نور د دې نه ما له څه پیدا نه راځي. الټه خپل وخت خرابول دي، لکه الټه خپل وخت خرابول دي، دا ایډیټینګ دا ویډیو کول بیا دې کیسې میسې که نه تاسو ته پته ده. نو د دغې دپاره زه لګیا یم چې یاره چاته څه پیدا ورسي. نو ملګرو خبره بل طرف ته بهرحال جان پړتال ولا چې دی شروع شو دي خپل کارت چیک اپ راوړئ چې پیسې ختي پیسې به درته میلاویږي، چې نه ختي د میسج انتظار مه کوئ. یو ورځ به بعد بیا ځئ بیا کارت چیک اپ کوئ، نو چې ختي پیسې به درکوي، چې نه ختي نو خامخا به درته انشاءالله چې پیسې میلاویږي. خو لا وخت لږ د پاکستان تاسو ته معلوم دی چې پاکستان کې بیا څنګه چلي او ټیم په هر څیز کې لګي، بیا خاص کر د پاکستان کې بیا زیات په هر څیز باندې ټیم لګي. د حکومت کار لږ سلوي دغه نو د حکومت کار لیټ خو ټیټ لکه کار یې ټیټ وي خو لکه لیټ کوي که نه. نو موږ پښتانه اکثر صبر نه کوو. نو ټول ملګرو ته دا خواست دی چې یاره کوم ملګري زموږ په چینل وي نو پلیز مهرباني وکړئ د چینل سره سبسکرایب کړئ. مخکې لږ ملګرو ته هم دا شیر کړئ چې دا هم زما د پیج په شان لږ شان مضبوط شي او نو د یوټیوب نه کوم چې ته موږ ته لږ څه شروع شو نو زموږ د هم پیدا وشي که نه. ټیک ته ملګرو، او چې څومره پیدا وشو انشاءالله بیا کوشش کوم چې د غریبانو دپاره منډې ترلې هلې ځلې څه وکړم. لږې به کوشش په زموږ دا وي. ډېره مننه ملګرو. خوا د جان پړتال لپاره دا ویډیو